د غزني جغتو ولسوالۍ په شاکې سیمه کې د 7.5 میلیونه افغانیو په لګښت یو باب ښوونځی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا د شاکې علي لیسه د خلکو په مالي لګښت په 200 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې چې 4 اداري اتاقونه او 8 ټولګي لري او د 400 زده کوونکو ظرفیت به ولري. زیربنای ساختمان این مکتب 603 متر ساختمانش است، 77 متر هم تشنابش است که در مجموع 707 متر زیربنا داره. این ساختمان هزینه ای که برای از مصرف شده در حدود 7 میلیون و 500 هزار افغانیه. 7 میلیون 500 هزار افغانی که کلا از بودجه مردمی و کمک های خیرین مردمی منطقه و بیرون از منطقه و دوستانی که بیشتر در خارج از کشور بودن اونها کمک کردن. و در اینجا 8 تا صنف داره و 4 تا اتاق اداری و در کل و یک ساختمان هم تشناب که با 6 اتاق جا شده. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر دې وړاندې زده کوونکو په خلاصه فضا او په خواني غیر معیاري ټولګیو کې زده کړې کولې چې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی د دغه ښوونځي په جوړېدو خوښ دي او له پوهنې ریاست او همکارو مؤسسو غواړي چې د درسي موادو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. واقعا شاگردان در فضای باز در گاه در خیمه بود، گاه هم در فضای باز در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت‌های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان را تدریس میکردیم. خوشحال از این بابتی که از مکتب کهنه در مکتب نو انتقال کرده و از سختی و مشقتی از اون مکتب خلاص شده و در زیر یک سقف معمار پوشیده امده. دو مکتب دیگه ما داریم که یکشی مکتب زینب کبرا است، تعمیر داره، لیسه مقصد حیاتا نیست، شیشهایش خیلی فرسوده شده و یک ضرورت جدی برای همین تعمیر از او است و آب آشامیدنی از او. ورته مهال د غزني د پوهنې رئیس مولوي میر نصیر احمد حسیني وایي له تیر کال تر دمګړۍ د ښوونځیو د اعمار او بیا رغونې 25 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې بودیجه یې د پوهنې ریاست او خلکو له لوري ورکړل شوي. د معارف په ساحه کې لله الحمد موږ تیر کال کې لاسته راوړنې لرلې، البته کارونه سوي دي، هم د اعمار په شکل باندې اساسي 25 پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او همداراز یو تعداد د خیرینو او د عامو مسلمانانو تجارانو له طرفه هم اعمار شوي دي او د معارف ته بودیجې چې هم تقریبا د څه باندې 70 لک افغانیو په ارزښت باندې یو تعداد مکاتب ترمیم شوي ول. د مسؤلینو په وینا غزني کې د ښوونځیو د بیا رغونې پروژې تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او همدارنګه د 1400 نورو ترمیماتي پروژو اداري کارونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به یې چارې پیل شي.